فکر کوم تلونیوس کې و هغه تلونیوس کې نو شمشاد کې و بس هغه د سخنوم وای د زما وای د پلانینه د پښتنه وای چې زما په دې ټول تعلیمي دسګاه باندې شک پیدا سو هغه مولا د سخنوم دې کنه ده او سره معنی یې څه هغه ته وای چې یو پښتنه تی کې سره د سره صاحب ونه ویلې صاحب ور سره ونه ویلې او نو مې د رباطي صاحب نو مې د رباطي او زما د رباطي نه وای پښتنه ده هغه د یو خبره وکړه او دی باندې دا بیچاره دومره د ځوان سرکوبه کو چې ما خو په ټول تعلیمي سیستم باندې ځکه شک پیدا شو چې تا رباطي ته ولې دیني عالم ونه ویلې ولې د صاحب ور سره ونه ویلې اوس دا دونه مسله نه ده دا باور په خدای وکړه دا دومره خبره نه ده ته کولی شي ما ته په اسانۍ سره ووایي نجیب یا نجیب یا څه شي یا څه شي دونه غټه کیسه نه ده چې ته راسې په یو غټ ژوندي باز کې یو سړی پرې دونه سرکوبه کړي او ټوله تعلیمي دستګاه ته سوال لاندې راولې دا د سرکوبولو ذهنیت دی چې اصل کې خلک باید ته سرکوبه کړي ته باید هغه پوښتنې ته پرې نه دي سوال ونه کړي دغه په ټیک ټاک کې هغه دی چې دارالحفاظ والا یو قاري دی راپورته کېږي هره ورځ یو څوک ورته اکثره راپورته چې پوښتنه ونه کوي دیني مسله ونه کوي هغه چې بیرته د مایک نه وګرځي بیرته ورپسې دوه تفسیرې دی کوي ورپسې لګي دا پوهېږم وایي دا منافقین دي وایي ښه په خبره پوهېږي هسې ما په عذابوي باور په خدای وکړه دا یو څوک دی چې سهار ماښام دلته ناست وي بحثونه هم کوي او دا ځان ته دیني عالم هم وایي دغه هم کوي د یوې پوښتنې په وړاندې د خلکو سره دومره سرکوبول کوي نو ته فکر وکړه چې دا په تا باندې حاکم وي دا ستا والي دا ستا وزیر وي دا به څومره ځان مسؤل دی خو وایي چې د خدای خلیفه یم او چې څوک ته پوهېږي د نسبت ورکول نه دي دې کې خپله تر شا یو راز دی یو څوک ځان کنیکټ کوي ځان وایي زه د خدای خلیفه یم زه امیرالمؤمنین یم د خدای خلیفه یم په دې ځمکه باندې ګمارلی یم په تا باندې واک ده صحیح ده چې په تا باندې زه اقتدار وچلوم اوس چې کله ته ځان د خدای خلیفه بولې مستقیما او ځان ډېر حقداره خلیفه بولې چې ته باید اقتدار خامخا ته وکړې ځکه ته دیني عالم یې ځان ته حق ورکوې نو ته جوابګو بیا ما ته نه ته به خدای ته جواب ووایې او د ځان خدای ته جوابګوی بولي صاحب دوی وایي چې زه د خدای خلیفه یم زه چې څه کوم زه خدای ته جوابګو یم په ورځ د محشر به مانه پوښتنه کېږي ته اوس د ده نه د پوښتنې حق نه لرې ته به د محشره پورې انتظار کوې چې ستا د حق پوښتنه ده نه خدای پاک وکړي صحیح ده او که ته تا ورته وویلې چې دا کار ولې کوې دا شی وایي بس دا خو به مانه خدای پاک پوښتنه کوي په ورځ ټول شهر به ته محشر ورځ ته نه پاتې کوې د بندګانو حقونه دې وخوړل تا ته به خلک په همدې نامه باندې منتظر ناست وي چې ورځ د محشر پوشه او زه پوشه او خدای پوشه ساده به دومره درته ووایي وټ ډز اټ مین دا خو دا ته څه شی وایي چې زه به ورځ د قیامت ته به زه منتظر زما ماشومان وږي دي هغه ډوډۍ نه لري هغه مکتب نه لري هغه نور شیان نه لري ته مکمل جوړ یې د ورځې سار یو سپینه جوړه اچوي سبا بله اچوي په ښه موټر کې ګرځېږي اولادونه دې جوړ دي سار شات خوري ماښام درته کړیانې برابرې دي او زه د ولکې نه مړ کېږم او چې پوښتنه درنه وکړم ته ما ته وایي زه پوشه خدای پوشه ورځ د قیامت به ما نه ستا پوښتنه خدای کوي نو زه به اوس د قیامت ورځې ته منتظر پاتې کېږم د حکومتدارۍ داسې سیستم خو نه کېږي صحیح ده ستا انفرادي شخصیتي تقوا مهمه خبره ده چې ته خدای په نظر کې وساتې او خدای باید حاضر وبولي او خدای ته ته ځوابګو یې خو د خدای د ځوابګویۍ سره شفافیت هم یو خبره ده ترانسپیرنسي خو یو شی ده ما ته به ځواب راکوي او ما ته به ته دا وایي چې په دغه وطن کې زه ولې پیسې نه لرم تی ولې لرئ صحیح ده او ته چې زما په سر باندې حاکم یې ته ولې په ښه کور کې اوسېږې زه ولې نشم اوسېدلی ته موټر لرې ستا اولادونه جوړ دي ستا هر څه برابر دي ستا اولادونه په قطر او په دوبۍ کې اخته دي ستا لورانې درس وایي د دغه عباس تانکزي سهیل شاهین نور وزیران په قطر کې د دوی لورانې درس وایي که نه وایي دا اسلام دی چې ستا لورانې پکې درس وایي ما ته وایي ناروا ده چې ناروا ده ناروا خو بیا په هر ځای کې ناروا ده نو په قطر کې څنګه پوهنتون ویل روا ده د نجونو لپاره په افغانستان کې ناروا ده نو که دا ناروا کار ده چې په قطر کې ولې کوي خو بند یې که که نه هلته هم لورانې بلېږه صحیح ده هلته یې لیږي او دلته یې په افغانستان کې چې دي د خلکو په اولادونه د مکتبونه بند کړي دي نو دغه حالت چې دی دا اوس د جمهوریت او د د طالبانو ترمنځ خو یو ټول نغه دا دی چې د خلکو تمې د دې رژیم نه اوس نن ما د ولسمشر غني یو پاډکاسټ اورېده یو څه یې لیکلي و چې ما خپل ډېره هڅه وکړه چې د کابل بالا حصار سره څنګ کې یو